چې دعا به د زړه نه کې او دویم چې ته د الله نه غواړې نو یقین ساته چې الله زما دعا به قبلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. د الله نه وغواړئ خو چې د دعا د قبلېدو مو یقین وي. ګورئ ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، د الله نه وغواړئ په داسې حال کې وغواړئ چې تاسو یقین لرونکي چې زما دا دعا الله قبلی. ولې بنده نه چې زه غواړم خفه کېږي الله خوشحالېږي. بنده په سوال خفه کېږي الله په نه غوښتو خفه کېږي. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قرآن کې الله فرمایي چې ما نه وغواړئ چې درکم. بنده ولې خفه کېږي؟ بنده سره به شینی یا د بنده مال به پې کمیږي یا بنده دا رزق بچو له ساتل غواړي د بچو روزي به کمه شي. د ده په سوچ کې الله سره کمیدل نشتا، دا الله بچی نشتا، نه بچو ته محتاج دی. الله سره دومره رزق او دومره سیزونه دي چې د هغې څه انتها نشتا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله کله د اسمان او ځمکې نه پیدا کړي او بیا د هغې نه پس اسمان پیدا کړه، ځمکې پیدا کړه، اوبې پیدا کړه، په دې اوبو کې مخلوق پیدا کړه. د اسمان او د ځمکې په دې منځ کې دا چرند او پرند مرغۍ پیدا کړې، په دې ځمکې جراثیم هر قسمه حیوانات پیدا کړل. د ډېر مخکې نه الله دوی له روزي شروع کړې ده. د خدای لاس کې څه کمی راوست؟ زه ځکه خفه کېږم په غوښتو چې ما نه غواړي چې زه کم بشي، الله سره نه کمیږي. زه ځکه په غوښتو خفه کېږم چې زه دله ورکم بچي به مې څه کوي، الله دې بچو ته محتاج نه دی. زه ځکه په غوښتو خفه کېږم چې زه دا خو ما په ډېره ګرانه ګټلې ده، دله ورکم بیا به په ګرانه ګټم. الله خو یو کن سره څه کوي. نو تاسو یقین لرئ په دې چې الله پاک به زما دعا قبلی. ولی الله خوشحالیږي. دعا عاجزي ده او چې څومره د الله په دربار کې عاجزي کې الله خوشحالیږي. دعا عبادت دی کنه. ان الذين يستكبرون عن عبادتي الدعاء مخ العباده. د عبادت میانز دی، میانز کوم عبادت کې چې عاجزي نه هغه سر نه عبادت نه او کوم عبادت کې چې د الله لویی نه هغه د سر نه عبادت نه. دعا کې دا دواړه شته. خپل عاجزي چې خدای دعا چې ته کې څه مطلب دی چې خدای زه محتاج یم، عاجزي دې وکړه. خدای زه تا ته محتاج یم، عاجزي دې وکړه. خدای که ته رانه کې د لوږې به مړ شم، عاجزي دې وکړه. خدای مال د لاس او خپې راکړي دي د اسباب، خو چې تا پکې طاقت نه اچولی د لاس او خپې زما کار نشي کولی. ځمکه دې راکړې ده خو چې تا مدد نه کړې ځمکې نه فصل نشم زرغونولی، عاجزي دې وکړه. او بیا به وایي چې غواړې د چا نه هغه د طاقت خاوند دی. کمزورې نه څوک سوال نه کوي، بے مال نه څوک سوال نه کوي، بے طاقت نه څوک سوال نه کوي. نو سوال د الله نه به کوې نو الله ته د طاقت خاوند دی، ته د قدرت خاوند دی، تا سره شته الله، ستا مال پې نه کمیږي، الله ته پې خوشحالېږي. نو چې په کومه دعا کې عجزي راله او بیا د الله لویي راله او تان دې محتاجه کوئ خدایه، تا ته ټول مخلوق محتاجه دی او تا سره شی نه کمیږي، ما سره شی خلاصېږي، د دې نه بهترین عبادت بل کم دی. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چې ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. د خدای نه سوال وکړئ د الله نه یقین لرونکي په دې چې دا به خدای پاک قبلی. او بیا فرمائی واعلموا، خبردار، دا ټکی واورئ، واعلموا ځان خبر کې، ان الله، اوهو دا زمونږ د خلکو دعاګانې دي. واعلموا ځان خبر کې ان الله لا يستجيء من قلب غافل لاهل.
وفي روایت لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاهن، کم زړه چې غافل دی او توجه نشتا د هغه دعا خدای نه قبلوي. لکه زموږ دعاګانې موږ یو ګردان جوړ کړی چې مونځ کو خدای ما وبخښي او نیو نیکه او مور او پلار او پلان کې توجه نه. حضرت موسی علیه السلام په لاره تېرېده، یو سړي سوال کو، بوډا سپینګیری سړی لاس یې الله ته اوچت کړي دي او جاړي او دا اوښکې په دې سترګو را روانې دي. موسی علیہ السلام وی اے بندہ که زما وس وی دا دعا می دل اس قبلولا، اے دا خدای بندہ رحم پر آگے که دومره په زارو لګې او الله ته سوال کې اوښکې دې روانې دي په دا سپینه ګیره باندې او بوډا سړی او لاس دې پورته کړی، ګډه چیلی دې سریږي هغه دې پریښې دي، ګډه چیلی سروړې شپونکې او د خدای نه سوال کې او بیا هم خدای نه درکوي. دا ولې الله نه درکوي؟ که زما وس وي ما دله دا هر څه درکول. فوراً وحی ورته وشوه الله د طرف نه چې دا سړی جاړي، ملاس یې پورته کړی دی، جړام کوي، خو د ده زړه کې زنې مدړه کې دغه چیلی ګړې پرتې ریخ به توجه ده. زړه ما ته متوجه نه دی، زړه کې زما لویی نشتا، زړه کې زما بړایي نشتا، زړه د دغه ګډو چیلو سره دی چې کم چې سره یي دقه سره زړه دی، ما سره زړه نه دی. حضرت موسی علیه السلام فوراً هغه بابا ته وی بابا چې کم ذات ته جاړې هغه ته متوجه کا. ګډو نړواړه و چې ګډې به مې چې شرمخ وخوري او مړی به شي او که نه او بېګاله به یې لوږې بوځم او که نارې به یې بوځم او که مړی به بوځم. باباجي مهرباني وکړه مهرباني وکړه. دې وخت کې د ګډو چیلو نه زړه واړوه، هغه ذات ته زړه متوجه کا چې کم ذات ته جاړې او لاس یې پورته کړي دي. بابا وی ښه ووي زما توبه زما توبه، او چې بیا زړه متوجه که په هغه سات الله پاک هغه کار ورته وکړ. نو رسول الله مبارک فرمایي زه نه ویم چې الله پاک لا یقبل نه قبلی دعاء یا لا یقبل من قلب غافل لاهن. دو خبرې دي، یو چې غافلی الله ته متوجه نی دا نه قبلی، یو دا چې ابس دعا کوي. ما تېره جمعه درته ویل بې فایدې سوالونه کوي انا قبلی. دعا کې شرط دا دی چې الله ته متوجه چې زړه دی الله ته متوجه که ته تماشه کوه چې ستا دا دعا الله قبلی او که نه قبلی. یو خبره به درته وکړم ادا چې یاره د دعا د قبلېدو بیا خپل طریقې شته. ډېر خلک دا سوال کوي چې زه خو د الله نه دعا غواړم نو زما دعا خو خدای نه قبلوي، حلال به ورسره خورئ. رسول الله مبارک فرمایي بعضې سړي به یې الله ته به یې لاس اوچت کړي او چغې به وي یا رب یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام، خوراک هم حرام دی چې کوم جامع غوستې هغه هم حرامه ده. فانا یستجاب لذلک، د دعا به څنګه قبلېږي؟ پرهیز به کوې که هر عبادت سره پرهیز به کوې. دارو چې ډاکټر درته ولیکي چې دا دارو خوره بلډ پریشر ګولۍ دي او دا به 25 ملي ګرام سهار خورې 25 به ماښام خورې، خو مالګه به نه خورې غوړ به نه خورې، او ته دا 25 سهار او ماښام خورې خو دې خوا ښه د مالګې ډک تلې ورپسې څکې لسیو کې او په هغې کې ښه یو قاشوغه مالګه ور واچې. دې خو هندوانه خورې او ښه د مالګې نه یې خړوب کې ځان له. دې خوا ترکاري خورې ښه در په مالګه پکې اچوې کمه ده ورشه نوره راوړه. دې خوا چټنی کې دې مالګه ور اچولي. یاره که ته د دې بلډ پریشر نه خلاص شوې نو راشه زما په دې مخ لاړې ته پرهیز به کوې ورسره. پرهیز نه بغیر خو کار نه کوي. دارو به خورې دارو سره پرهیز به کوې نو کار به کېږي. ډوډۍ به خورې پرهیز به کوې، ډوډۍ به خورې صفا ډوډۍ به خورې، پیسو نه قیمتي شی دی. اوهو چې ماشوم له الله غذا پیدا کړې ده. قرآن شریف کې الله صفت کړی دی ان لکم فی الانعام لعبرة نسقیکم مما فی بطونها من بین فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربین. وایي د څاروونه او د مادې نه د غولانځې نه مې درله پی راوسکل
اعلی تیریدونکي د ماشوم لومبې خوراک او قیمتي شی د سوچه پی او چې لږ معمولي غوندې زهر دی پکې ور واچو دا چې پی به د فایدې په ځای تاوان ورکوي دا به نقصان کوي یا دا پی د نسخه شو او بیس کې تاوان به ورکوي نو د پیو حفاظت پکې چې څوک پکې درته ګن در وانچوي څوک پکې زهر درته در وانچوي تا نه پکې څه ګن پرې ونځي چرمخکۍ پکې د نه پرې ونځي بوراګان پکې د نه پرې ونځي د هغې به حفاظت کې کوي چې ګنده شی پکې پرېوت نو خلک یې وباسي صفا کوي او که نه صفا کوي نو دعا به کې ډېر خلک وایي زما دعا نه قبلېږي نه قبلېږي څنګه پیغمبر وایي مبارک صلی الله علیه وسلم مطعمه شراب خوراک حرام حرام مشربه حرام اوبه حرام لباس ملبسه حرام او د حرام خور نه قبلېږي واچغې که پرهیز وسره وکړه د حرامو زه حیران په دې یم چې دا خلکو حرامو ته ولې بډې والي دي ستا په خدای یقین نشته چې حلاله به راکوي ډوډۍ خو دله خدای مقرر کړې ده که نه نو ته په حرامه لکه زه به تاله یو مثال درکړم هلته پاک کوي دی او تا دلته کې د هغه کوي نه ځان له اوبه راولې نو لختې په پلیته لار ولې راولې په پاکه لار ولې نه راولې نو موږ په ډیران لختي راته وکړي دي په پاکه لار ولې نه راولې چې کوم شی خدای مقرر کړه دا چې کوم موټر د سره دی دا چې کوم ټریکټر د سره دی دا چې کومه کارخانه دی دا قسم په خدای دا به دي وي دا د خدای مقرر کړی وي به نو په حلال وي ولې نالې چې په حرام دا خدای مقرر کړی ده دا کوم بیګا چې تا ډوډۍ خوړلې وه دا به خورې دا به خامخا ته خورې و خدای دله مقرر کړې ده کم کور کې چې اوسېږې دې کې به خامخا اوسېږې نو چې خدای تا کم څیز کې تا ته حاصل دی نو دا دې په ګنده لار ولې حاصل کړی دی ښه لار استعمال که بیا به خدای دا درکوي مونږ وایو نه ګورې که ښه لار استعمالوي بیا نشته دا په دې بده لار راځي او که ښه استعمالوم بیا نشته ښه استعمالوم بیا نشته دا ستا خام خیالي ده چې خدای یو شی مقرر که څنګ به یې نه درکوي تاله موټر مقرر کړی دی د خامخا به یې درکوي نو ته وله دا لختې په ګنده ولې راولې په ښه لاره ولې نه راولې حلال تجارت شروع که حلال کاروبار شروع که حرام مه کوه مخلوق سره ظلم مه کوه همدقه شی به دله خدای درکوي خو په پاکه لاره نو یو شرط پکې دا شي دویم د دعا د قبلېدو بیا درته یو بله خبره مو کوم ادا چې کله دعا به قبوله شي خو څه موده پس ګورئ دا به نه وی چې زما دعا خو کوم او نه قبلېږي قبله به شي خو څه موده پس هغې کې به د الله حکمت او کله به داسې وي چې دعا کې به د خیر نی بنده په خپل خیر او شر نه پوهېږي د هغې په ځای به بهتر شی دله درکړي کله به د هغه دعا کې خیر نی د هغې په ځای به د نه خدای ګناه ورجوي کله به د هغه دعا کې خیر نی د هغې په ځای به خدای خیرت کې دله درجې درکړي نیکی به درکړي د قیامت پر ورځ به بعضې کسانو له الله خوشحالۍ ورکړي دی وایي الله دا نیکی د کوم ځای نه دي ما خو دومره نیکي نه وه کړې وایي دا ستا هغه دعاګانې وي چې تا به کولې او تا به یې نه قبلېږي ډېر ورځې له مې درته ساتلې دی به یا الله که په دنیا کې مې یوه دوا نه وه قبوله ښه به ځکه خو د دنیا لږ وخت ختم شو او چې ټولې د آخرت له پاتې وي نو څه به وه نو الله په خپلو بندګانو وروڼو مهربانه دی دعا الله قبلوي خو د قبلولو یې دغه مختلفې لارې دي او مختلفې طریقې او چې د زړه نه دې دعا وکړله رب العالمین ته بیا اجتماعي دعا دا ډېره ښه قبلېږي چې یو کس دعا کوي او بل پې آمین وایي دا ډېره ښکلې قبلېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم له بخاری شریف مسلم کې حدیث دی د جمعې په مانځه کې په منبر باندې ناستو یو سړی راغی وی د الله رسوله هلکت المال والعیال مالونه او هر څه تباه او برباد شو باران نشته څاروي وږي دي ګیا نشته عربو کې خو ټول د باراني اوبه به وي ابا په خوړونو کې په ډنډونو کې به جمع شنو خلکو به څاروي پې اوبه کول نورې خو اوبه نشته هلته او چې باران نی چینو کې مو اوبه بندې شي کویان هم جوړ شي اوبه نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پورته کړ
او ډېر په عاجزۍ الله ته سوال او څنګه سوال کوي د الله پاک نه دا نه وایي چې یا الله باران وکړه دی م وایي چې باران وکړه خو دا وایي اللهم اسقِ بلادک خدایه دا ښارونه دې سیراب کا الله دا ساروی بهایم دا ساروی دې سیراب کا خدایه دا اونې دې سیراب کا دا ستا مخلوق دې خدای محتاج دی او دا سیراب کا باران شروع شو داسې باران شروع شو چې یو هفته یو شان باران وورېد او دا خټې دي او دا لختی دی او د اوبه دي چې بلې جمعې ته سنګ په ممبر کېناسته نو بیا او چې او صحابه څه وایي وی چې نبی علیہ السلام لاس اوچت کو وی والله ما نرى في السماء صحابة ولا قطرة په اسمان کې اوریاز نه لیدله شین اسمان او دا انور داسې غرغنډې والي اس مونږ نه لیدل خو چې پیغمبر مبارک دعا وکړه نو د اسمان د میانځ ته لږ اوریاز راله او ګړزار شروع شو باران شروع شو نو صحابه منډې بیا والې کورونو ته د باران نه نو رسول الله مبارک ورپورې مسکیو نو چې بله جمعه باندې بیا یو جمعه باران وشو چې په ممبر کېناسته نو سړی ورته پاسېد وی د الله رسول هر څه غرق او تباه شو لارې بندې شوې څوک نه راځي پې خټې دي کورونه تهدمت البیوت د خلکو کورونه ونړېدل د خدای نه سوال وکړه چې خدای پاکې بند کړي نو رسول الله مبارک مسکی شو چې په ابل دل قوم چې خلک غرق شو باران نه کېږي نن وایي خلک غرق شو مخلوق تباه شو باران ډېر دی نو پیغمبر مبارک دعا وکړل آی هاي یا الله دا باران بند کړي او دا په غونډو باندې په غرونو باندې ووری په ځنګلونو باندې ووری او په غرونو یې ووری او صحابي وی چې ګوته مبارکه داسې اړقوله نو ریاض به تختېده چې داسې اړقوله ریاض به داسې تله چې داسې اړقوله ریاض به اخوا تله چې داسې اړقوله ریاض به اخوا تله وی چې مونځ وشو نو د انور په رڼا کې مونږ د جومات نه بار راووت دا ولې د پیغمبر په الله یقین هغه یقین نشته پیغمبر مستجاب الدعوات دی الله دعا قبلې ولی قبلی اغا یقین زمان نشتا کم چه دا اغا دی اغا مین زمان نشتا چه کم دا پیغمبر دا اغا دا اللہ سر کنیکشن ڈائریکٹ زموستا نشتا کم چه دا پیغمبر دی او اغا تا چه دا اللہ دا کم قدرتونو دا کائناتو پتا دا اغا مدمونگ نشتا چه مدینه منوری تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لار نو مدینہ کی بخلق نا جوڑا که دل په دې مدینه کې چې کمې اوبه په لختو کې روانې وي بین به یې کاو وی به یې کاو داسې اوبه به وي اکثر به پکې خلک ناجوړو بعضې علاقه داسې وي چې هغه وبایي علاقه وي خلک پکې اکثر ناجوړي چې کم پکې د مخ نه اوسېږي هغه سره څه راسه بلد شوي او چې د بار نه سړی ورشي ابو هوا خراب وي ناجوړه شي صحابه ناجوړه شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیمار شو حضرت بلال نا جوړه شو چغې به والي او د مکې مشرکانو ته به خیرې کولې وی خدای ابو جهل او د مکې مشرکان تبا کې د ښکلې ځمکې نه راوویستو د وبا ځمکې دی راوشړل او حضرت بلال به د مکې غرونه یادول څونه والي پکې غریب خوړل څومره تکلیف ورته رسېدلی خو د خړپوسو ځای بل شان دي نو جړل به خدای ابو جهل تبا کې خدای ابو جهل تبا کې خدای عتبه و شیبه تبا کې مونږ یې د ښکلې ځمکې نه راوویستو د وبا ځمکې لرل نو رسول الله مبارک الله ته سوال یا الله دا د مدینې دا وبا لرې کې جحفې ته ورسې هغه وخت کې جحفه ټوله غرونه نو د شپې خوب ولید چې یو ښځه وه تکه توره بد شکله به برسرې او د مدینې نه لاړه جحفې ته نو صحابو ته الوې نو صحابه وی د الله رسول تعبیر یې څه دی وی وبا د مدینې وبا خدای لرې کړه جحفې ته لاړه واقعي چې توره ښځه مې او به برسرې مې او بد شکله مې امینه بس دا غټه وبا ده نو مونږ وایو چې بشیر جان دی خدای په داسې ښځه ورواړی بشیر جانه څنګه ده
نو ته څه کې ته سینې خو نه هر څه چې خو چې ښځی چای دله پخوي ډوډۍ دله پخوي تو څه داسې به وایې چې یاره دا توره ده او دا ببرسرې ده او یا څه ده یا څه ده یا څه ده او ستا نه به بیا هم سر بني ځه ښه وبه لاړه د مدینې منورې نه خدای پاک وویستل دغه رنګې په بدر کې اوهو بدر کې حضور پاک چې کومه دعا کړې دشمن 9.5 دی یعنی تقریبا زر مسلمانان 313 ګوره اوس اندازې ته ګوره هغه زر 950 او زر مونږ وایو زر او دا مسلمانان 313 هغه ټولو مسلح دی وسته ده ورسره مسلمانانو سره صرف 8 توري دي او باقي د کجورو ډنګونه دي هغې سره اویا اسونه دي ادي سره 2 اسونه دي هغې سره 700 اوښان دي دي سره اویا اوښان په 8 تورو د زرو تورو مقابله کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه یو سفر جوړ کړی نو په هغه سفر کې صحابه وایي موږ ټوله شپه خوبونه وکړی او نبي علیه السلام جړاګانې کړې دي نو چې لاس یې الله ته اوچت که نو عجیبه دعا کوي دا نه وایي چې یا الله ما بچ که ما سره خو د ځان غم دی تا سره خو د ځان غم دی حضور پاک لاس اوچت که او صحابه ته ګوته ونیوله یا الله انهم عورات بربند دي بربند صرف لنګونه والی دي کمیسونه نشته حفاتون سپلیم نشته خپې بلې خپې راغلي او دا ستا دپاره دي ستا د دین دپاره دي خپې بلې خپې دي بربند دي او الله اوږې او نار دي او الله دا محنت مې وکړه 14 کاله په مکه کې او دا 2 کاله څه کم په مدینه کې په دې 15 کالو کې مې دغه 314 تیار کړل خدای نن په مخ د ځمکه ستا منونکي دقه دي ګورې نور نشته انهم عورات جیاع اوږې دي عورات بربند دي بے سپلو دی خدای او ما محنت کړی دی راوستې او خرجو فی سبیلک الله ستا په لار کې راوتې دي او نن د کجورو په ډانګ د تورې مقابله کوي په ځان نه دي نن تا خوشحالۍ پروردګاره اللهم ان تهلك هذه العصابه لم تعبد الى يوم القيامه خدای که دا ډله دې مړه کړه خو تر قیامته پورې به ستا عبادت ګورې بیا ونه شي د توحید علی عبادت چې دا مریضه به سر کې ورسره مړه تر قیامته پورې به ستا بیا عبادت څوک ونه کړي په هغه طریقه چې څنګه پکار دی خدای که دا دې هلاک کړل تر قیامته پورې به ستا عبادت ونه شي او بیا څه وایي یا الله چې ما ذلیله نه کې ګورې ما رسوا نه کې ما دوی سره وعده کړې ده چې الله به فتح درکوي الله ما ذلیله نه کې الله ما رسوا نه کې الله دا فقیران اوږي خدای پاکه دا ناکام مکې پروردګاره او داسې په زاره دعا وکړه ویې ژړل چې صادر مبارک د سر نه پرېوته حضرت ابوبکر صدیق راغی صادر یې واغېسته او په سر مبارک یې ورته کېښود وی حسبک یا رسول الله الله رسول باز رحم راغی د ابوبکر صدیق په حضور پاک بس مکولو دا نور مکړو الله ویني خپل بندگان ویني ولې الله ته نه ښکارېدل الله نه لیدل چې دا پیاده راغلي دي خواران اوښ درې سواره راغلي دي پیاده خپې سوری شوي دي په خدای قسم حضرت ابو موسی اشعري وایي هاي خدای غزوه ذات الرقاع کې
وی زمونږ نوکونه پریوتي او زمونږ خپې سوری شوې وې بیا هم د الله په لار کې منډې والے جهاد هم کو دا اسلام دا دین دا مونږ ته ډېر په سختو را رسېدلی دې لپاره صحابو ډېر محنت کړی زه کله سوچ کوم خدایا که د قیامت پر دا صحابه مونږ د ګریوان نه ونیسي چې دې دین له خو مونږ ډېر محنت کړی خو دې د 14مې صدۍ مسلمانانو برباد کړ بیا به څه جواب ورکړي څونه چې مونږ د خپل مال د حفاظت دپاره منډې وو د خپلو بچو د خپلو کارخانو دومره مونږ د دین د حفاظت دپاره منډې ونه وهلې او بدقسمتي دا ده چې څوک زما او ستا د دین حفاظت کوي هغې پسې مونږ کنځلي کوو سپکې ورپسې وایو څادر یې اوچت کو په سر یې واچول حسبک یا رسول الله بس او حضور پاک راووت مخ یې رڼا کوله سترګو کې اوښکې دي مخ رڼا کوي او ای الله آیت نازل که سیهزم الجمع ویولون الدبر بس تا دعا قبوله ده دی ته به شکست میلاویږي او دا به تختی هغې کافرونه او یا خدای مردار کړل او یا یې ترې ونیول په قید و بند کې بوتلل مدینې منورې ړنه چې درد ودي که او د ړنه چغه ووته او بیا د سترګو نه اوښکې ورسره ووتې دا دعا خدای قبلوي غزوه خندق کې وګورئ 10,000 کافران راغلي په مدینه حضور پاک خیره وکړله د ړنه خدای زول او طوفان راوستلو تښتېده ړنه به دعا کوي یوه او دویم غافړه به بیا ابس به نه کوي دریم د جمع کوي یو کس دعا کوي نور پې آمین آمین وي بل د عبادت نه پس دعا خدای پاک قبله اذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب عبادت نه پس منځو کې ولې صلات حاجت نه دی راغلی 2 رکعاته مونځ وکړه او غاړې ته کښېنه او لاس اوچت کا په دې مونځ به د الله خوشحاله شي چې بیا دعا وکړي خدای پاک به دله قبوله کړي فرضو نه پس لاس اوچت کا او دعا وکړه الله به قبوله کړي عبادت ته خلاص کو یو سایډ ته کښېنه او لاس اوچت کا او دعا وکړه او ښه دړنه وکړه یو 15-16 منټه نیک بخته دکان ته لیټ لاړ شه کنه کور ته یو 15-16 منټه لیټ لاړ شه او په خپله اخلاص سره دعا وکړه او دعا کې بله دبسرې قبلې ته مخ کا اسم خدای قبلې خدای آداب او لاس پورته کا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لم يحتهما حتى يمسح بهما وجهه شمائل ترمذی کې راځي چې لاس په اوچت کا په دعا کې نو په مخ به راخ کا او صحابه كانوا يرفعون ايديهم لاسونه به پورته کول ثم يمسحون بهما وجوههم او بیا به لاسونه په مخ راخ کل ترمذی جلد ثاني کې دا لاس کې څه دي اسم نشته دا چې ته څه غواړې د دې یو وجود دی خو موږ ته نه ښکاري هغه تعالی خدای په دې لاس کې راواچي نو په دې مخ به یې ورومږي نو لاس به ورسره پورته کړي بیا د شپې په دې منځ کې دعا الله قبول تهجد وخت کې د شپې په منځ کې چې پاسې دې کې ریا نه دې کې د الله ته وخول چې خدای خوب مې پرېښو او تا ته پاسې او چې هغې کې دې بیا نفل وکړل او دعا دې وکړه دم قبلېږي د جمعې پر دعا ګورې قبلېږي هغې کې ډېر اقوال دي د علماء خو پیغمبر مبارک فرمایي چې جمعه کې یو ساعت دی چې مسلمان پکې دعا وکړي الله قبلوي څوک وایي چې دا امام کوم وخت کې د خطبو منځ کې کینی دې وخت کې قبلوي خو دې وخت کې په خولې نه وایي اړه کې به وایي څوک چې امام خطبه خلاصه کړي او مانځه ته ودرېږي دې وخت کې الله قبلوي اقوال پکې شته څوک وایي د مانځه فراغت نه پس څوک وایي ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی په ترمذی شریف کې چې دا مازدیګر او د ماښام په میانځ کې دې کې خدای قبل لیلة القدر په شپه الله دعا قبلوي او حرمینو ته چې سړی لاړ شي الله امبوزه
چې په حضور پاک سلام واچي او د هغې نه فارغ شي دغه بهترین عبادت دی دغه وخت قبل حجر اسود ته مخامخ قبلیږي ملتزم ته چې ورلې قبلیږي زمزم اوبوس کې نو قبلیږي د زمزم کوی سره قبلیږي په صفا غونډې قبلیږي په مروه غونډې قبلیږي صفا مروه کې چې منډې وې شنو راډونو سره قبلیږي مقام ابراهیم نه شاته چې د 2 رکعاته وکړه هغې نه پس وې قبلیږي او د بیت الله شریف د ناوې لاندې قبلیږي مزدلفه کې قبلیږي منا کې قبلیږي عرفات کې قبلیږي دا څو وختونه دي او څه ځایونه دي د دعا د قبلېدو دپاره او آسان شی روجه کې چې روجه ماته قبلیږي او د ټولو نه آسان وخت ته وښیمه چې کله اذان وشي او اقامت لا نه شوي دې وخت کې خدای دعا قبلوي رسول الله مبارک فرمایي ان الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه دا اذان او د اقامت په منځ کې دعا خدای پاک نه رد کوي نیک عمل چې دی وسیله کا دی وخت کې الله دعا قبلای بخاری شریف کے راضی و پنورو کتابونو کی او حدیث سے حدیث الغار باندې مشہور دے 3 کسان پلار تل پہ باران چې باران شنو یو غرو پاغه کې غارو دوی لاړه لغه غار ته نه وتل د باران نه ځان بچکاو ګلز شو ناګانه دا غر د سر نه یو تیګ راوخوی ده او خالص د غار په دې خوله د پاسه کلکه شو راوغورځېده او د غار په دې خوله د پاسه بنده پرېوته 3 واړه غریبانان په غار کې بند پاتې شو یا خدای اوس به څه کوي نو خو موږ د غار نه وتي شو نه را سره څه د کنولو څه شته نه رانه خلک بار خبر دی نه هم څوک ایستی شي اوس به څه کوي دا ګورې حضور پاک فردي قصه نه یو پکې هوښیار و هغه وی الله په نیک عمل خوشحالېږي راځئ موږ چې کومې نیکۍ کړي دي الله ته ور مخامخ کوو نو که الله د هغې په برکت په موږ اسانتیا راوسته نو یو پکې لاس اوچت وی الله زما مور او پلارو ما به ګړې چیلې سرولې نو چې ماښام به رالم ماسخوتن نو ما به ګړې چیلې ولشلې نو لومبې به مې مور او پلار له پی ورکول د هغې نه پس به ما او زما ښځې او زما بچو څکه یو ځل نږدې ګیا نه وه ګړې چیلې مې لرې بوتلې وې چې رالم لیټ وم ناوخته مور پلار مې وده شوي نو ما پی ولشل لاړم د مور او پلار د کټ سر ته ودرېدم هغوی ودو او بچی راته د خپو خوا کې رنګېدل اوږیو مې بچی چې تر څو مور او پلار له مې نه ورکړې تاسو به رانه نسکې د دوی حق مخکې بچی اوږې دي رنګېږي ما نه مور او پلار له به مخکې ورکوم چې هغې اوس کې بیا دا اوس ښه سړی دی د مور او پلار احترام کوي یعنې نور سادم دی که ده ته لږ غوندې مور او پلار له جدا کړی او باقي بچو له ورکړی مور پلار به پرې نو خفه شوی خو د ده پړه کې هغه د مور پلار سره یو عشق او محبت دی بس ښه چې مور او پلار ته ورکم دا ماشومان خپو کې دی کې د شپې هر ټایم چې مور پلار چېرته په ډډه وړېدلي دي راویښ شوي دي بچې ته او بابا بیبې مورې پلار هر څه چې هغه زمانه کې څو دا پیوالی مور او پلار یې پی وسکل د هغې نه پس یې ښځې او بچو له ورکړل الله دا ما چې مور پلار له ورکړي دي مخکې که نه دا مې بچیم خواږي دا خالص تا د رضا دپاره چې تا ویلي دي چې د مور او پلار قدر وکړي نو که تا ته پته د خدایه ما خالص تا د مخه دا کړې وي نو الله دا تیږه معمولي غوندې وړقوه چې په مونږ لږه رڼا خو لګي نو الله پاکې دعا قبول کړه لکه وړقېده نو معمولي غوندې اکسیجن ورته روان شو هوا بنده شي اکسیجن بند شي ابل وی یا الله ما مزدوران نیولي مزدوري مې پې کولی چې د کار نه اوزګار شو نو ما ولې دیاړي ورکوله نو ټولو دیاړي واغېشته یو کس دیاړي وانغېشته هغه لاړ روجو باندې مې نیولي په روجو چې روجې به درکړه یا خدای پاکه سړی څه شو سړی لا ما وی دا خو د روجې دي نو ما هغه روجې راواغېستې او زما پټۍ په هغې کې موله وکرلې
هغه زیاتې شوې کاله مې ولا بیان هغه چې کومې نورې امې ولا وکرلې نورې هم زیاتې شوې خلاصه دا چې ما بوله د هغه شی په خپل پټي کې کارو هغه دونه شو چې د هغې نه ګډې چیلې اوښان هم وشو غلامان او مریان هم پکې وشو دونه مال زیات شو ډېره موده پس راغی ارورې د ما تا سره سروجې کېدې دیاړي تا له مې یو ځل مزدوري کړې و بیا د لاړم ما لا خپله دیاړي را ښه هغه پلان کې سړی او د دې دیوال نه پورې غاړه چې دا څومره څاروي دي دا غلامان او دا وینځې دا ټول ستا دي هغه راته وایي ما پورې ټوقې کې زما خو لږ غوندې روجې کېږي وایي ما ورته قصه وکړه چې ستا اقه روجې دله ما په خپل پټي کې کرلي دي او دا مې دله زیات کړي دي هر څه هغه له مې هر څه ورکړله او لاړ اوس په ده خدا لازمه نه وه په ده خو دغه و چې روجې وله ساتلې یا به یې هغه روجې ورکولې یا د هغې قیمت لیکن الله ما ستا د رضا دپاره کړی دي یو دیاړي مار دې پرېږده چې فایده ورته ورسي ته به خوشحاله شې نو الله که ستا د رضا دپاره مې دا هر څه کړي نو خدای دا تیږه لږ غوندې نور هم وړقې چې رڼا خو را باندې ولګي تیږه لږه نور هم وړقې هوا هم شو رڼا هم خو د وتو لاره نشته ادریم وی الله زما د تر لور وتا ته پته رو زما ډېره زیاته خوښه وه یو ځل یې څه اشرفۍ یو سل اشرفۍ په کار وې ماله راله ما ورته وی چې در به کوم خو په یو شرط چې ما سره به دا ګناه کې محتاجه وه وی ډېره ښه زه لاړم ما وله سل اشرفۍ پیدا کړه سل اشرفۍ پیدا کول څه وړه خبره نه ډېر شی اشرفۍ به د سرو زرو زه ما و دې خوښ که چې پلانکي ځای ته راشه او دا خپلې پیسې دې واله چې هغه ځای له راله ما وله هغه سل اشرفۍ ورکړه دا واله راځه اوس به دا ګناه کوو وی چې زه هغه دې ګناه ته تیار شو نو وی دا دې وجړله او داسې ورپېده وی ما ورته چې جاړې ولې څه په زور خو د سره دا ګناه نه کوم پیسې مې درکړه او تا وی چې پیسې راکړه وی ما ته وی چې د زور او د زیاتي خبره نه ده خو دا جاړم په دې رپم په دې چې دا ګناه مې چېرته نه ده کړې د الله نه یریږم وی چې دی وی بس زما وجود کې یره راله دقسې دې پاسېده ما یې ښه ته د الله نه یریږې او زه نه یریږم هغه سل اشرفۍ مې ورته پرېښوه چې دا ستا شو خیراتي ستا شو الله که دا ګناه ما کوله ما کولی شو او ښه مې خوښه وه د تره دا لور لیکن ما هغه ګناه ونه کړه او ترې پاسېدم نو الله که دا عمل ما خالص تا د رضا دپاره کړي چې ته خوشحاله شې ما زینا ونه کړله او پیسې مې ورته مفتو کې پرېښودې نو خدای دا تیږه رانه لر که چې موږ بار روځو نو یو ګړز وشو تیږه لاندې وغورځېده او موږ درې واړه ملګري بار راووتو دا د دواړو جهانو مبارک سردار فرما نو د دعا په آدابو کې یو دا ده چې خپل نیک عمل الله ته مخکې کې چې خدای پلانکي وخت کې مې دا عمل کړی او الله د دې ته په نیک عمل خوشحالېږې په ته اثباتم نه خو په دې ته خوشحالېږې نو الله زما دا کار وکړه او الله پاک قرآن شریف کې فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ہائے ہائے اذا سألک عبادی عنی اے محبوبہ کہ زما بندگان ستانا زما متعلق تپوسو کی کہ مون اللہ نا سوال کو اوری کنا فإنی قریب اللہ ویز نزدیم د خپل شان مناسب د ارچا ته نزدیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان چې کله ما نه غواړي زه ورکوم والا نو خدای پاک مونږ ته په قرآن شریف کې یو ځل نه بار بار فرمایي چې ما نه وغواړئ ده دله درکوم او ما خو تاسو ته یو ټکې ویلی و که ستاسو یادي همې څه ویلي و چې درود شریف به وایه مخکې م وایه وروسته رسول الله مبارک فرمایي ان الدعاء موقوف بین السماء والارض چې دعا دې وکړه د اسمان او د ځمکې منځ کې دا بنده ده دا بره نه خیږي
لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم. دا دعا بر نه خیږي اله به خیږي چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم درود شریف وایي. دا د دعا آداب شو. نورم شته د ما درته ده ووایي یو څیز بل دی ادا دی چې ته دعا کې او دا رب لفظ استعمال کې اے زما ربه اوهو اے زما رب ربنا بس په دې الله ډېر خوشحالېږي. او چې څومره پیغمبرانو د الله د سوالونه کړي دي نو ربنا لفظ